دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا په روژه کې د روژې په دوران کې چې د انسان روژه د خپلې ښځې سره سملاستی شي او که نه، یعنې د ښځې او د خاوند روژه ده، یا داسې ووایو پرېږدي مسله ښه واضحه شي، د ښځې د روژه نه وي که نه، او د سړي روژه ده. دواړو حالاتو مسله زه بیانوم، که د دواړو روژه او که صرف د خاوند روژه او د ښځې نه نو بلکل جایز دی چې دوی د یو بل سره سملي، بلکې جایز دی د روژې په حالات کې د روژې په خوله باندې چې دوی د یو بل نه مزې واخلي، خو چې کوروالي ته خبره ونه رسي. بس دقه احتیاط وکړئ. نور موږ سره حدیث ابولس بغه دوره کې تیر شو. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث ته د عائشه رضی الله عنها کان النبي صلی الله علیه وسلم یقبل ویباشر وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو سره مباشرت کوي. مباشرت څه معنا و؟ بدن به د بدن سره لګېدو، کوروالی ته نه دی مراد، ځکه چې کوروالی خو منع یې. بدن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل د بعضو بیبیانو د بدن سره لګو و یقبل، او بعض بیبیانې به یې ښکلولې او هو صائم، او هغه به د روژې په حالات کې و. په څه حال کې به و؟ د روژې په حالات کې و. او بیا عایشه رضی الله عنها هغه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل حاجت لره ټینګونکی و، منع کوونکی و. یعنې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل حاجت په قابو کې ساتو. معنی دا ده که څوک په ځان یریږي نو هغه له بیا نه ده پکار. ها یو سړی ته پته ده چې زما شهوت، زما حاجت زما په کنټرول کې دی او خبره کوروالي ته نه رسي، نو به هېڅ خبره نه ده. که دی د دې ښځې نه هر قسمه مزه اخلي هغه ترې اخیستی شي، هېڅ خبره نه ده. یو سړی وایي یاره دا څنګه روژه ده او دا ده او دغه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ په تاسو ټولو کې زیات تقوادار هغه زه یم، او تاسو ټولو کې وایي د الله نه زه زیات یېرېږم. نو هغه د تقوادار هغه امام د هغه دا حال دی چې د روژې په حالات کې خپلې بیبیانې ښکلې کړي هم دي او د هغوی سره بدن میلاو کړی هم دی، لګولی هم دی د هغوی سره بدن، خو د کوروالي نه به ځان لرې ساتي. والله اعلم.